السلام علیکم دوستانو، که غواړئ چې د افغانستان او زمبابوې ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه په ژوندۍ بڼه په خپل موبایل کې په کمزوري انټرنیټ سره وګورئ، نو همدا اوس دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې در سره ډاونلوډ کړئ. په ژوندۍ او قانوني بڼه یې کتلی سئ په ډېر کمزوري انټرنیټ باندې. نو د افغانستان او زمبابوې لوبه همدا اوس پیل سول. افغانستان ټاس وګټي، په خپله د بیټینګ پرېکړه وکړله. په لومړي بال باندې عبدالمالک په 0 آوټ سو، رحمتشاه په 5 منډې باندې آوټ سو. نو راځو د خپلې ویډیو په طرف باندې رابسئ. کروم براوزر به راخلاص کړئ. په کروم براوزر کې به ورته ولیکئ سیال ټي وي اپ. زه دلته اوس ورته لیکم SIAL بیا ټي وي، بیا به ولیکئ APP. دا چې مو کله سرچ کړل دلته به تاسو ته ډېر لینکونه راسي، ګرده د دغه تلویزیون دی. نو دلته به د اول در سره ډاونلوډ کړئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. دې باندې چې مو کلیک وکړئ دغه به درته راسي، بس دا در سره ډاونلوډ کړئ. 6 MB دی رابسم. دا اوس ما ډاونلوډ کړی دی، زه نه ډاونلوډوم. دلته به دا اپلیکیشن راخلاص کړئ چې دغه دی. دا چې مو کله راخلاص کړئ دلته د هر ځای تلویزیونونه پکښې دي، د هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، استرالیا، نیوزیلینډ، د هر ځای لوبې چې تاسو کتل غواړئ هغه کې سته. رابسئ دلته به په ورلډ په سپورټ چینل باندې به کلیک وکړئ. دلته ګورئ تاسو کتلی سئ چې د هر ځای تلویزیونونه پکښې دي. نو زه غواړم چې د افغانستان او د زمبابوې ترمنځ لوبه وګورم. دغه ویلیو په ټي وي باندې به کلیک وکړئ چې په دې باندې هم د افغانستان او د زمبابوې لوبه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. همداسې زموږ ستاسو خپل ملي تلویزیون هم دلته سته، دا دی. په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته په ډېر کمزوري انټرنیټ سره تاسو کتلی سئ. نو زه اوس نه پلی کوم ځکه چې بیا کاپي رایټ به راځي. دا به تاسو در سره پلی کړئ په خپل موبایل کې، په ډېر کمزوري انټرنیټ کتلی سئ. د دې لینک په هم زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړم، دغه ځای څخه تاسو ډاونلوډولی سئ. نو که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.